دې کس چې دی نو 18 کال چې دی نو سعودي عرب په جیل کې ویستلو او بیا چې دی نو پاکستان ته راغی. ویډیو راسره مکمل وګورئ. که تاسو هم په سعودي عرب کې مسافري کوئ په سعودي عرب کې نو دې خبرو ضرور خیال وساتئ، هسې نه چې ستاسو سره هم داسې وشي. ګوره یو انسان چې دی نو هلته لاړ شي، هلته چې دی نو هغه مسافري کوي او د پیسو ګټلو دپاره ځي، او بلکې داسې چې بې ګناه جیل ته لاړ شي او بې ګناه چې دی نو 18 سال په جیل کې تیر کړي، تاسو سوچ هم نشئ کولی. ملګرو دې سیټه به تاسو ته دا کس ښکاري، د دې نوم شمشیر دی او تعلق چې دی د پنجاب سره دی. دا واقع راغلی وه کال دوه مخکې راغلی وه، خو ما چې زه ستاسو سره بیان کړم د دې سره چې کوم څه شوي دي داسې ستاسو سره هم کېدلی شي. شمشیر چې دی نو په سعودي عرب کې ټیکسي چلوله او دې چې دی نو ټیکسي چلوله او ښې پیسې یې ګټلې. د هغه نه پس چې دی نو دا ټیکسي چلی چې په دغه ټیم کې چې دی نو یو کس راشي او د هغه سره بیګ ورسره وي او دې ته وایي که نه چې فلاني سټاپ ته چې دی نو ما ویسه، فلاني سټاپ ته چې دی نو زه ځمه. د شمشیر وایي بلکل، شمشیر هم به خوشحاله شوی وي بلکل چې ما ته سوارلي میلاو شوه، زه به پیسې وګټم. او شمشیر ته څه پته وه که نه چې د دې نوجوان د وجې نه به چې دی نو زه 18 سال په سعودي جیل کې تېروم، زه به بیا پاکستان ته ځم، بیا به زه ریلیز کړم. د هغه نه پس چې دی نو چې هغه ځي په هغه ټایم کې چې دی نو پولیس راورسي او پولیس شمشیر ته وایي چې کته راکوشه. د هغه نه پس چې دی نو د دې کس سره چې کوم بیګ ورسره وي دغه بیګ چې دی نو دغه ولټئ، په دغه کې چې دی نو تقریبا په ډېر غټ مقدار سره چې دی نو نشه برآمد شي. چې نشه برآمد شي د هغه نه پس چې دی نو هغه نوجوان چې دی نو هغه هم جیل کې، شمشیر چې دی نو هغه هم جیل کې. شمشیر خو چې دی نو هغه کار نه وي کړی، شمشیر ته څه پته وي چې په دې بیګ کې به چې دی نو هغه نشه وي. شمشیر چې دی نو عدالت ته پیش کوي، عدالت شمشیر ته 18 سال سزا اوري. د هغه نه پس شمشیر خپل ډېر زیات کوشش کوي چې زه ګناهګار نه یم، زه یو ټیکسي والا یم، زه بلکل چې دی نو زه ګناهګار نه یم. خو هغه حکومت چې دی نو د شمشیر خبره نه مني او 18 سال چې دی نو هغه په سعودي عرب کې تېروي په جیل کې او د هغه نه پس چې دی نو هغه پاکستان ته راځي. څومره نوجواني ده، هغه ټوله نوجواني چې دی نو د سعودي عرب په جیل کې تېروي. 18 سال ډېر غټ شیز دی. 18 سال چې دی نو یو انسان پیدا شي، یو ماشوم پیدا شي، هغه تقریبا چې 18 ساله وشي نو هغه بلکل ځوانۍ ته رسي. 18 سال چې ته سعودي په جیل کې تېر کړې او واپس چې دی نو ته پاکستان ته راځې، ذهني توازن هم د سړي خرابېږي. شمشیر چې دی نو په 2024 کې دا واقعه راغلې وه. شمشیر چې دی نو د پنجاب سره تعلق و او هغه چې دی نو خپل ملک ته واپس راغی او پنجاب ته راورسېد. یار تاسو سوچ هم نشئ کولی چې څومره هم مسافر یې. دلته اکثر مونږ واقعه بیان کړو، د دې لپاره بیان کړو که څومره هلته مسافري کوئ نو کوشش کوئ که نه چې داسې نه چې ستاسو سره هم داسې وشي. احتیاط ضرور کوئ ځکه چې د سعودي حکومت چې دی نو ډېر تګړه حکومت دی، هغه بلکل چې دی نو دا قیسې میسې نه مني لکه زمونږ دا خلک چې کومه کوي. نو بلکل زه ټولو پښتنو ته دا خواست کوم که تاسو هم په سعودي عرب کې ټیم تېروئ بیا به ګوره جیلونو ته ضرور ځئ. نو کوشش کوئ زما دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ او چې څومره مسافر یې هغوی ته ضرور ورسوئ او زما ټولو ته خواست دی زما چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ.